كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کی او دې ځای ته موږ دا خبره رسولې وه چې شیخ رحمه الله دا خبره ذکر کړه چې علم ضروري دی او د علم وروسته عمل کول په علم باندې او بیا د هغې دپاره دعوت چلول او په دعوت کې صبر کول. دغه څلور خبرې شیخ رحمه الله ذکر کړي چې دا په هر مسلمان باندې زده کول فرض او لازمي دي او د هغې دپاره دلیل ذکر کړي سورة العصر د هغې مختصر تفصیل تیر شوی و. دلته شیخ رحمه الله دویمه خبره ذکر کوي. شیخ رحمه الله وی اعلم رحمك الله، په دې خبره باندې ځان پوهه که الله دې په تا باندې رحم وکړي. او دا د مؤلف رحمه الله طریقه ده چې خپل شاګردانو ته دعا کوي د رحمت او دا خیرخواهي په زړه کې پرته دی د یو استاد د خپل شاګردانو لپاره. انه یجب علی کل مسلم و مسلمه، واجب دی په هر مسلمان سړي او ښځه باندې. او دا خبره مخکې موږ ذکر کړې وه چې واجب دا په دوه قسمه دی او فرض په دوه قسمه دی، یو فرض عین دی او بل فرض کفایي دی. دا مسلې زده کول د فرض عین په درجه کې دي چې هر یو کس به دا مسلې یادوي. په چا باندې لازم دی؟ هر مسلمان، که سړی دی او که ښځه ده. تعلم ثلاث هذه المسائل، د دې درې مسلو زده کول. مخکې څلور مسلې تېرې شوې، دا اوس هغه مسلې نه ذکر کوي، دا درې مسلې نورې ذکر کوي. بیا وروسته خبرې راځي چې قبر کې د انسان نه څه تپوسونه کېږي، ستا رب څوک دی او ستا دین څه دی او ستا نبي، هغې تفصیل وروسته راځي. دا اوس نورې خبرې ذکر کوي. زده کول یې څه دي؟ لازم دي. تعلم خبره یې کړې دلته، یعنې زده کول. to know نه to learn دی ته وایي. مطلب یو استاذ مخې ته کېناستل او د هغه نه هغه علم را نقل کول ځان ته، دې ته تعلم وایي. بیا د هغې مذاکره کول، ځان سره اړول، د هغې لیکل، دې ته تعلم وایي. یو هسې په مسلو باندې پوهېدلي چې دلته نه مسله زده کړي، هلته نه زده کړي، یو کتاب وګوري بل کتاب وګوري، دې ته تعلم نه وایي. زده کول د دې مسلو لازم او اهم دي. والعمل بهن، صرف زده کول نه دي شیخ وایي، په دې به عمل هم کوي، ځکه د علم تقاضا عمل ده. چې علم د سر راشي په هغې به عمل کوي. الاولى، اولنۍ خبره شیخ رحمه الله اولنۍ خبره ذکر کوي، ان الله خلقنا، الله سبحانه وتعالی موږ تاسو پیدا کړي یو. څومره چې موجودات دي په دې دنیا کې، ځمکه، اسمانونه، غرونه، بحرونه، سیندونه، عالمونه ته وګورئ چې عالم الانس دا جدا یو عالم الله پیدا کړی دی، عالم الجن دا جدا دی، عالم الحیوانات چې څومره ګوري رب العالمین دی که ده، ځکه چې دا پیدا کړي دي نو رب هم دی، او چې رب دی نو دغه معبود هم دغه رب دی. معبود دې ته وایي چې بندګي به بیا د بل چا نه کوي، صرف به د هغه کوي، ځکه چې هغه پیدا کړي دي نو حق د الله څه دی چې ته د هغې بندګي وکړي او د هغه عبادت وکړي، دا د هغه حق هم جوړېږي. او په دې خبره ډېر دلیلونه دي قرآن نه او د احادیثونه چې هغې ته الدلیل السمعي وایي، چې کوم قرآن کې آیتونه چې څومره ګوره ډېره دلایل دي په دې کې. سورة الانعام کې الله سبحانه وتعالی وایي هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده. الله تاسو پیدا کړی. پیدا مطلب څه دی؟ چې مخکې انسان نو کنه، دغه وجود په دې دنیا کې نو، نو بیا الله د انسان وجود ته راوست، تاسو پیدا کړی. بیا ستاسو د مرګ یو نیټې ولیږله چې څومره به ته ژوند کې په دنیا کې، د الله ځان سره ولیکله، محفوظ یې کړه. ولقد خلقناکم ثم صورناکم. الله سبحانه وتعالی سورة الاعراف کې وایي ما تاسو پیدا کړئ، بیا مې تاسو له شکلونه درکړه، او په مختلف اطوارو باندې، په حالاتو باندې انسان راتیر شوی دی، وجود ته راغلی دی. او داسې ډېر دلایل دي. ومن آیاته ان خلقکم من تراب،
الله بل ځای کې وایي سورة الروم کې د الله د نښو د نشانونو دا ده چې ته خپل رب وپېژنې، چې ته ځان کې سوچ وکړې چې ته نه وې او الله راوستی وجود او انسان یې د خاورې نه پیدا کړ. دا د الله د نښو نښانونه ده. او که عقل سره دا سوچ وکړي نو عقل هم دا وایي چې انسان مخکې موجود نه و، عدم و، د عدم نه الله وجود ته راوست. مطلب دا دی چې نشو، د نش نه الله انسان شته نو د انسان خپل ځان په خپله پیدا کړی دی. یو سوال دا دی او دې ته الله سبحانه وتعالی هغه آیت کې اشاره کړې ده ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. د انسانانو په خپل ځان پیدا کړی دی که نه د بل څه شي نه پیدا شوي، مور پلار دی پیدا کړي دي؟ نه. انسان خپل ځان پیدا کړ؟ نه. دا خو په خپله موجود نه و، نو چې یو شی موجود نه دی نو خپل ځان به په خپله څنګه پیدا کوي؟ نو که عقل سره یو سړی دا سوچ وکړي نو دې ځای ته رارسي چې خامخا د دې کائناتو د دې دنیا یو خالق شته دی چې هغه دا وجود ته راوستی دی. او دې وخت کې تاسو دا ملحدین ګورئ چې د الله نه انکار کوي، دا دنیا څنګه وجود ته راغله؟ بس یو دماکه وشو، بلاست وشو، دنیا وجود ته راغله، هر څه موجود شو. د الله نه منکر دي دا ظالمان، آخرت نه مني، وایي دغه دنیا ده بس چې ختمه شوه خبره ختمه. د مخلوقاتو خالق نه مني. ځکه عقل سره سوچ وکړي داسې کیدی شي چې یو شی د پیدا شي او د هغې څوک جوړونکی دی. مثلا اوس دا مسجد جامع، داسې یو سړی ویلی شي چې دا خپله یو بلاست شو دلته دا مسجد جوړ شو، دیوالونه پکې ستنې ودرېدې، دیوالونه فرشونه پکې خواره شو. دا څوک مني؟ هېڅوک هم دا نه مني. که یو سړی دا خبره وکړي خلک ورته لیونی وایي. نو دا ملحدین چې دی څوک چې د الله نه انکار کوي دوی یو قسم لیوني دي، د عقلونه خراب شوي دي، د دې عقل اصل نه کوي. نو که سلیم عقلی او فطرت د انسان برابري هغه ته دا پته لګي چې دا مخلوقات چې پیدا شوي دي نو د دې لپاره یو خالق شته دی چې هغه الله سبحانه وتعالی دی. چې سړی سوچ وکړي دې خبرې ته. او نور دلایل داسې ډېر دي په قرآن کې. نو یو خبره شوه چې بغیر د خالق نه انسان نه دی پیدا شوی. دویم دا دی چې انسان ځان په خپله پیدا کړی نه، په خپله هم نه دی پیدا کړی. نو دریمه خبره څه شوه؟ الله پیدا کړی دی د انسان. نو دا خبره موږ زده کړه ان الله خلقنا، چې الله سبحانه وتعالی موږ وجود ته راوستي وو، دنیا یې وجود ته راوستې ده، دا دنیا یې موجوده کړې ده، ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي، په دې کې عالمونه پیدا کړي دي. د دې خالق صرف الله سبحانه وتعالی دی. نو چې خالق ته وپېژنې د بې عبادت هم د الله حق دی. عبادت د الله حق دی چې ته د رب عبادت وکړي، ته الله له خپل حق ورک. او دا ظلم نه دی چې پیدا کړی الله یې په ځمکه د الله اوسېږي او بندګي د چا کې؟ د غیر الله کې. د عبادت نسبت بل چاته کې، د نعمت نسبت بل چاته کې، سجده بل چاته لګي، نظر د غیر الله د پاره کې، د بل چا د پاره، د بابا او د ولی د پاره. نو دا ظلم دی که نه دی؟ دا حقیقي ظلم دی. نو انصاف څه دی؟ انصاف دا دی چې ته الله وپېژنې او د رب بندګي وکړي. نو شیخ رحمه الله دا خبره ذکر کوله، اوله خبره پر روان درس کې به انشاءالله دا خبره پوره کوو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.